د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت خلاف د نوموړې واکمنۍ خطرناک اقدام او په ننګرهار کې د دولتي کارکونکو پر وړاندې د چارواکو تازه دردونکې پریکړه بشپړ جزئیات په ویډیو کې وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. لومړی خبر: د اسلامي امارت د واکمنۍ د مشر په امر د تنقیصاتو په لړ کې د ننګرهار له ترافیکو مدیریت څخه د 350 کسانو بستونه تنقیص او دغه ترافیک په کور کېنول شوي دي. رسنیو ته په رسیدلي نوملړ کې لیدل کیږي چې 49 ترافیک د یو نوملړ او 4 کسان د بل نوملړ پر بنسټ تنقیص شوي دي. د ساتنمنۍ په بست کې تنقیص شوي ترافیک له ولسواکۍ ورپاتې کسان دي او د کابل اوسنۍ ادارې یو کس هم پکې نشته. رسنیو ته د اسلامي امارت د واکمنۍ د یو لوند غړي انځور هم رسیدلی چې دوی د جنگي مخینې له وجې په همدې ترافیکو مدیریت کې د مسلکي کسانو په نوملړ کې ساتلی، خو په بدل کې یې له ولسواکۍ ورپاتې کلونه تجربه لرونکي یا ترافیک له تشکیل څخه ایستل شوي دي. معلومات ښیي چې د ملا هیبت الله اخوندزاده د شفاهي امر پر بنسټ په ټول افغانستان کې له ولسواکۍ ورپاتې افسران او ساتنمنان که په هره برخه کې وي له دندو څخه لرې کیږي. دویم خبر: د اسلامي امارت د واکمنۍ د کورنۍ چارو وزارت اړوند د پولیسو اکاډمۍ یو شمېر فارغ شوو افسرانو رسنیو ته منلي چې د 14 لمریز کال د کب میاشتې پر 14 د پولیسو اکاډمۍ د فراغت مراسمو د 110 هغو افسرانو بستونه تنقیص او له دندو لرې کړای شوي دي چې په خونخواره لیوه مشهور سراج الدین حقاني پکې ځان رسنیو ته وښود. تنقیص شوي افسران وایي په دې غونډه کې د دوی پر شتون سیاست وشو، خو وروسته بیرته په نیمه لار کې پرېښودل شول او تازه ورته ځواب ورکړل شوی چې نور مو په کار نه یې. له دوی څخه ځینو د خپل فراغت د ډیپلومونو کاپیانې هم له زاویې رسنۍ سره ګډې کړي دي. دوی یادونه کوي چې ټول تنقیص شوي افسران هغوی دي چې له ولسواکۍ څخه یې زده کړې نیمګړې پاتې وي او په بشپړېدو سره یې د حقاني او نورجلال د دوی اوسني د عامې روغتیا وزیر په لاسلیک د فراغت ډیپلومونه ورکړل شول. زموږ د قطارونو په درولو حقاني ځان رسنیو ته وښود او له موږ سره په هماغه غونډه کې شوې ژمنې یې پوره نه کړای شوې.